اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو دغه نه تقریب او پروګرام چې ختم قرآن تقریب او محفل ده. محترم قرآن مجید د الله رب العزت آخری کتاب ده. قرآن مجید ډیر عظمتونو والا لوی شان او مرتبه والا کتاب ده. یقینا د الله رب العزت دغه کتاب چې د پر اتلو سره ټول آسمانی کتابونه منسوخ شو، د پر اتلو سره مخکینی آسمانی کتابونه هغه منسوخ شو، د مخکینی کتابونو ټول مضامین خلاصو نچول دغه قرآن مجید وو. د عظمت محترم یو انسان د دینه معلومول شي چې دغه صاحب قرآن د کوم سینې تعلق سره د کتاب قرآن مجید سره راغی. رب العالمین دې ته څومره لوی درجه او مرتبه ورکړي. ماوی د صاحب قرآن خبره امن کومه، د صاحب قرآن د مور او پلار خبره امن کومه، د صاحب قرآن د مور او پلار د درجه خبره امن کومه، د قرآن مجید دغه حافظ د رشتہ دارانو خبره د درجه امن کومه، بلکې دغه حافظ قرآن د وجه محترمو په دغه علاقه والو باندې الله عذاب نه لالي. تاسو د مشمان ما تلک توجه کوي. دروجه محترمو الله رب العزت د صرف د خپل نجات ضامن نه دی، د صرف د خپل نجات ضامن نه دی. الله رب العزت د وجنه صرف دته نجات نه ور کوي، بلکې محترمو دروجه الله رب العزت پورا علاقه والا تر عذاب نه امن ور کوي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کسان هغه دي چې رب العالمین تراوی आवाज دومره خوخ دی چې رب العالمین دا غیر وجنه هغه علاقه والا ته عذاب نه رالي. دغه درې کسانو د وجنه الله رب العزت دغه علاقه والا ته عذاب نه امان ورکړي. نمبر 1 مجاهد فی سبیل الله چې د الله په لار کې jihad کوي، جنگيږي، خپل ځان ګولو ته نيسي، ګولۍ ور باندې د پاس نه راوريږي، د په دغه حالت کې الله اکبر आवाज لګي، د الله د دین د اعلی کلمت الله د پاره جنگي، په دغه مشکلاتو کې د الله اکبر आवाज لګي. نبی علیہ السلام فرمایي دا आवाज الله ته دومره خوښ دی چې دروځنه الله رب العزت پورا علاقه والا او ترازام نه امان ور کوي. دویم نمبر محترمو هغه حاجی چې د حج او عمره د پاره تله دی، د لبیک لبیک आवाज لګي، رب العالمین ته دغه आवाज دومره خوښ دی چې د دې وجنه الله پورا علاقه والو تر عذاب نه امان ور کوي. دریم ستادغه معصوم بچي چې کلم مسجد او جمعات تراغه ډېر قاری سے مخ ته کې ناستو، قاری سے ورته وی بچي وای بسم الله الرحمن الرحیم، ادب جب باندې د الله نوم راغه، رب العالمین ته دغه आवाज دومره خوښ دی، رب العالمین ته دغه الله بسم الله आवाज دومره خوښ دی، رب العالمین د وجنه دغه پورا علاقه والو تر عذاب نه امان ور کوي. محترم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت ورځ ده په بل صراط باندې یو عالم تیریږي، یو شهید تیریږي. دغه شهید ته به حکم وشي ز جنت ته داخل شه، دغه عالم ته به حکم وشي ودرېګا، دی به ودرېږي. دته رب العالمین فرمای یوازې مزه مونږ ستا اعزاز او اکرام کول غواړو، ستاره خاندان هغه خلق چې دا غوي ایمان په حالت کې راغلي دي، د ګناهونو په خیره باندې خیرندي وذابته دادا. کم مومن چې په حالت د ایمان کې د دنیا نه لاړ شي د ګناهګاری، نو د ګناه دغه خیر سره انسان هغه جنت ته نشي داخله دی، دغه خیر د صفای د پاره بده جهنم ته داخليږي. کله چې دغه خیر وینځل شي د جهنم په اور کې راغی نه پس بده جنت ته راځي. دته به حکم وشي ودرېګا، د به ودرېږي، دته به ستاره خاندان هغه خلک چې په حالت د ایمان کې دنیا نه راغلیو، نن دا غوی د پاره د جهنم فیصله شوی دا،
هغه خلق هم د جهنم نه راو باسي د ځان سره جنت ته بوځي بیا لاړ شي. ما وی کله به تا غور کړی کله د علاقه کې یو مجرم پولیس نیولای لاس کې ورته اتکړی چولی دی جیل خانه ته روان کړی ستا یو څوک راشي ستا سپارښت وکړي هغه اتکړی ستا د لاس نه کلاو کی تا کور ته راولي ما په ایمان وای سمرا دغه سړي احسان منو بیا ته کمی قید خانه ته رواني د جهنم د دنیا قید خانه کې ډیره سخت شي په مرګ سره به ختم شي خبره به ختم شي یعنی په مرګ خو به اخلاص شي کړه دار جهنم هغه قید خانه ته رواني چې داغه نه په هیڅ صورت باندې خلاصې نشته دار جهنم هغه قید خانه ده دغه اور د دنیا د اور نه او یا درجه زیات ده او یا درجه د دنیا نه دغه اور زیات ده او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جہنم د گرم عذاب والا جہنم یخنی عذاب والا جہنم یعنی زمہریر دواړو الله ته فریاد وکړو ګلای وکړه الله زه دومره گرم شوم د زیات گرمایش د وجه نه زما دیوالونو یو بلو خاړو زمہریر شکایت وکړو ول الله زه دومره یخ شوم چې زیات یخاو د وجه نه زما دیوالونو یو بلو خاړو حکم مو شو سال کی کال کی یو ساعت اخله یو ساعت اخله اگر اور والا جہنم چې کله ساو اخلي دنیا کی گرمی راشي گرمی دغه زمحریر چې کله ساو اخلي دنیا کی یخنی راشي جمی موسم راشي او دا یو سما تا ته پوره نه رسیږي که یو سا پوره را رسیدلې و دنیا به ختم شوی تبا شوی دنیا به ختم شوی اگر یو سا پوره نه رسیږي نور اغزان سره کاږي به کومه علاقه چې نور ته نږدې ده هغه تر هغه په مطابق باندې ګرمایش شیخواله ور کوي کومه علاقه چې لري ده هغه تر هغه مطابق باندې ور کوي او دنیا خو به یو ځای ولاړه نه رتاوي هغه جهنم ته رواني هغه قید خانه ته رواني دغه بچي ستاسو سپارښت کوي ستاسو لاس نه هغه کړی کلاوي نه جهنم د قید خانه نه دی راوباسي او ما وی دا جهنم دی چې کله جهنميان تګی شي خوراک ورته ملاوي شي د مړی کې به خوراک ورخلي روایتو کې راځي هغه خوراک په تکلیف ور کوي دتا دی بچي وي وبا 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 ورته راوړل شي پاس نو به صاحبانو ناراشه وريږي د مارانو لړمانانو باران به پیوشي بیا به ورته فرشته در جهنميانو یې نزوي ورته په جامونو کې پیش کی کله چې ورته جامونو کې هغه یې نزوي پیش شي د ځان تر نږدې کی دغه تفتش او حرارت د وجې نه بدل د غوخي اډو کې د غاخونه د ویل شي او د جام کې ورورځي د به دې ته نه ګوري تکلیف دې مړی باندې هغه سیس په مړی باندې هغه جام په خله راوړی روایتو کې راځي کله چې لاندې لاړ شي هغه یې نزوي د دنه په شرمګاه باندې د کلمیر سلام دی وزي محترمو دا هغه جهنم دی دا هغه قید خانه ده د چې आवाज ولګي چغي ولګي یا الله دا عذاب خود لږ وخت لپاره کم کنا روزانه دا عذاب زیاتی کمی کنا الله دا عذاب کو کم کله کړه لګ تخفیف کو بکرا ولا کړه لګ سات دوباره خدا عذاب لری کړه زر کاله بچي وي زر کاله اغه زید اخرت د دنیا نه زر کاله بچي وي تر دومره پورې اوخ کې ورده او وی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په دغه اوخ کو کې کشتۍ چلول غواړي کشتۍ به کې وچلی اوخ کې به خط بشي رسترګونه به یې شروع شي استاد زمو استاد رقت بشپېته غزي دا قدونه باندې دا به الله غټ کې ورته دی بچي وای اخره کې چې ستړی شي اگر جهنم داروغانو فرشتو ته وای تاسو الله ته وای دا عذاب کو لکسبر کی کنا اب ورته وای تاسو په خپل الله تعالی आवाज وکي مونږ ته سلام وای مونږ د مجرمانو سفارش نشو کولای دیو بیا आवाज ولګي الله دا عذاب خو کم کنا بیا ورته جواب راشي اخسئوا فيها ولا تكلمون زي کوری شي ما تر خبرې مکوي بیا بچي چغي او محترمو په دې تمر یم سګ نو سی ير مؤمن یم خو اخر بروزه مکل مؤمن یم اخر بروزه مکل اخر بروزه پته نه لګي سمر اربونو کاله به پروت هغه قیر خانه کی
لګ دنیا کې خو دې ورته یو 15 منټه د پاره د لاس ور داخل کې کنه چې پته درته ولګي 15 منټه د دنیا ور نشه برداشت کولای د اخرت ور چې او یا درجه زیات ته اگر ټول عمر د پاره څخه برداشت کوي استاسنګ په سلام د ټول عمر د پاره هغه ور څنګه برداشت کوي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل مسند کې د حدیثو کتاب کې یو حدیث نقل کوي په 389 سره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي جاء رابی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باندې چیرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تبوسه وکړو ایو کسبر جهنم مومنانو نه د موحدینو نه به جهنم کې څوک پاتې شي قال نعم رجل في قار جهنم ينادي بالحنان المنان والاو یو کسبر جهنم کند کې پروتي یا حنان یا منان چغي ولګي حتى يسمع صوته جبريل عليه الصلاه والسلام دا تر دې پوری د आवाज به جبريل واوري دغه صبر ونه کې لم يصبر صبر به ونه کې تر دې د الله مخې ته بلاړ شي سجده باندې الله ورته فرمایي سر پورته کو جبريل تسلی دلی الله ته علم دی خو بندګانو تر اظهار د پاره وای جبريل بسر را پورته کی ورته وای الله سمعت صوتا من قار جهنم ينادي بالحنان المنان الله له جهنم د کندنه یو आवाज اورما چې بیا حنان یا منان اے مہربانی کوونکې اے احسان کوونکې چغی راځي الله یو مومن بندر چغی لګی مومنان کو حال داله د جهنم نه راوتی اخیری موحد مومن پاتې رہے ورته به فرمای الله لاړ شه جهنم داروغه ته وای چې د سړی راو باسي دا आवाज چغی لګون کې راو باسي ر جهنم پته نه لګي څومره عمر وشوي د اخیری جهنمی د مومنانو کافر خو بر ټول عمر د پاره جهنم کې راغره پر راوتل نشته دغه قید خانه نه وتل نشته مرګ به د ګډوري شکل کې راوسته شي هغه به ذبح شي اعلان به وشي بس مرګ لم مرګ راغې خبره ختم شوه نبی علیہ السلام فرمایي د غورز بر جنتیانو د خوشحالي او د جهنميانو د خفګان امتحان مرګ لم مرګ راغې جهنمی ته مرګ ناراضي لا يموت فيها ولا يحيى نن د مرګ نشته اگي وبه ماتره د ته مرګ نشته نن بس عرض میکو جبريل راشي دروازه وته کول د جهنم داروغه ورته دروازه ګلاو کړه وای الله را لګلې دا یا حنان یا منان چې لګی د موحد بندر او باسر جهنم دا او باسا دا بندر جهنم نه او باسا د جهنم داروغه ورته جواب څور کوي وَإِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفِرَتْ زَفْرَةً جهنم ساغسترا لا عارف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الحجارة زنن رز گٹی وسپری نه پېژنم اگر ټول ور شوه دی خشاک ته جوړ شوه دی د انسان او د گٹی او د وسپری پته نه لګیږي او نبی علیہ السلام فرمایي دا داروغه د جهنميانو د څه پته ده چې پلان کې جهنمی دیزی کې ده پلان کې دیزی کې ده پلان کې دیزی کې لکه د کور مشر پلار مور ته چې پته زما بچي دې کمر کې ده پلان کې دې کې ده پلان کې ده نن ورځ هم نه پیژنې بیا وراشي جبريل الله مخې ته سجده ولګي الله ورته فرمایي جبريل سر پورته کې تاغه بندول رانه وستو او ورته الله غي خو جوابدار کو ورته لاړ شاه ورته وایا چې دغه بنده فی قاری کذا و کذا فی زاویه کذا و کذا فی ستر کذا و کذا ورته په پلان کې ګټ کې په پلان کې کند کې په پلان کې سکه پروت دی دیو بیا ورشي د چې ورشي جبريل هغه داروغه تر جهنم پر تبوي الله دې سے فرمایلی پلان کې سکه هغه جهنم میں پروت دی هغه کند کې هغه ګټ کې هغه کند کې جبريل چې ورشي دغه داروغه سره نبی علیہ السلام فرمائی دا سړی با مطروحن منکوسن مشدودن دې به تړل شوی د خپې بر 60 سره لیدل شوی لاسونه به شاته تړل شوی دې به ځوړن پروتي د پاسو بیماران لړوانان راجم شوی
جبريل به د خپې نه ونیسي او سن به ورکي جهنم داروغه یو دویم سن به ورکي ماران لړمانان به تلری شي بیا به روان کی نهر حیات ته به بوزي الته ورته یو غبور کی بیا به روان کی د الله مخه دا کلم چې نبی علیہ السلام فرمای د فرشتو په کم محفل باندې دې تیریږي هغه فرشتي به اوف چغي وي په د باندې به افسوس اظهار کوي چې دې بنده باندې شوی ته وګوره بیا به د الله مخه تراولي د الله مخه ته به راولي الله ورته فرمای بندا مستا سره دادا خېګړی نه وکړي بندا تا ته انبیا نو راغلي انبیا والا دعوت درته نو رسیدلې یاد ساتي د انبیا راتلو مطلب دا نه دی مونږ نه سوال کیږي تاسو ته انبیا نو راغلي مونږ ته انبیا راغلي دی امت ته راغلي دی مقصد دار مونږ ته دا نبی پیغام را رسیدلې دی ځکه نن سبا محترمو دا ایمان عقیدې نظریه ډاکوان هر ځای کې موجود دي والله العظیم دا هغه طرف نوم د ایمان حمله دا هغه طرف نوم باقیدې نظریه باندې حمله چرته مسلمان عقیده سو خراب کی بس او نن زموږ نوجوان طبقه نن زموږ مسلمانان ورو دا په کم کم طرف باندې ور بصیری تاسو ته پته نشته والله رسول الله درد وکي نن دومره په بے دردۍ سره د ایمان سودا شروع ده نن دومره په بے دردۍ سره د عقیدې نظریه سودا شروع ده ما یو نوجوان نه تاسو کو د یو پیر صاحب سره تعلق ساتو ما ورته ملګری دی پیر صاحب سره تعلق ساتي د دې دومره تعلق وجه سره دی پیر کې تاسو صحیح کړی دي دا جواب واورا د ماته جواب راکړي ما ته وای د پیر صاحب خانقاه ته چلاړم په هغه دیوالونو کې پیپونه د خانقاه شریف راغلیو اې کې خوراکونه را روان خوراکونه ما ورته بده متاثر شو ویلاو ما ورته ولی وای دا پیر صاحب کرامات دي کړی ما ورته کاش کته چا په کړه خبره باندې د حقانیت دلیل دانه د دنیا نه ده د الله د پیغمبر نه لوی بزرگ نشته د الله د پیغمبر نه لوی پیر نشته د الله پیغمبر ناشته صحابه مجلس کې دي صحابه کې له تراله صحابه لمن اوچ تکلا ورته وي د الله رسول فقر او فقید لوګرا د الله رسول د سورہ زنم ډوړی نه خړلې ګېړه باندې مکانه تړلې خپل لمن ورته اوچ تکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خپل لمن اوچ تکلا ول اے صحابه تاسو په ګېړه باندې یو کانه تړلې ماده تړلې د پیغمبر په مجلس کې صحابه ته د لوګي د لاس به هوشي راځي د پیغمبر مجلس ته صحابه د سورہ زنه ډوړی نه ملاويږي را صاحب صوفي طالبانو ته پیغمبر په کور کې رسول سره پوری چولنه وليږي د پیغمبر په کور کې رسول سره پاکي پکړو پاکيري لوګه دا ما وی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه زمونږ لپاره وخنه مولا پیغمبر وو د پیغمبر په مجلس کې لوګه نه پکړو پاکړه ستاره پیر سب دیوالونو کې هغه خانقاه کې ډوډۍ را روانې ما کو دا دنیا شو اخرت خبره کو نه شو اور پیغمبر ته محترم د یاد وساتئ ما په خپل باندې هغه علاقه وکته دی ورځو کې سو میاشت مخ کې زمونږ د علاقه پیران جاهلان پیرای مریدی خلاف نه یو زمونږ د علماء دیوبند یو لوی سلسله ده الحمدلله زمونږ تبلیغی جماعت په دې حواله سره د اصلاح د باطن لپاره الحمدلله په عالمي سطح باندې کار کوي زمونږ خانقاهونه د سنت مطابق الحمدلله د پیرای مریدی خلاف نه یو وها پیری مریدی هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت مطابق وي پیری مریدی هغه پیر د بار د لازمي دي چې د سنت متبع وي د پیر د بار د لازمي او ضروري دي چې د خپل د شریعت کو پابند وي کنه صرف د پیر په کراماتو به څه کوي چې ورپسې کی کرامات نه دي مونږ ته مشران راخولو مونږ ته وی کې یو پیر په هوا باندې الوسی په سمندر د پاسه ولاړ له جنازه غړولې مونږ کوي دا ژوند وګوره چې شریعت مطابق د خلاف دی کله د ژوند د شریعت خلاف و د پیر نشي کېده دی ولی الله نشي کېده د دجال کذاب ساحر دی کله د ژوند د شریعت مطابق وو ډېری په هوام نه ګرځي ډېری په سمندرم نه ودرېږي رتنه بل ولی الله نشته ذکر مادیات په دغه دور کې په یو سنت قائم ودرېدل د زرو کرامتونو نه ورده ما وکاته بخبل ازمون د علاقو پیران والله پردي کورونو ته
هغه خلک راولي خپل زنانو ته د نبوزي زنانو ما وی دا کوم عقل دی تاسو په خپل زما خبره پوهیږئ ما وی ها دا کوم انسانیت ته اخر دا لا قوت ورلما ما ورته کم از کم مسلمانانو خو یې کړه کم از کم تاسو پښتانه تاسو څنګه کار کوئ د الله بندګانو بهرحال محترم عرض کو دیبل الله مخې ته بوزي التبه ودري الله ورته عرض مدا کو د پیغمبر پیغام مونږ ته علماء په ذریعہ سره رسیدل دي یاد وساتئ پیغمبر نشته امت کې موجود اوس پیغمبر د مدینه منوره روزه مبارک کې دفن دلتا زمون په قهاو لیکل دي څوک چې دا خبره کوي نبی علیہ السلام زمون مجالسو کې حاضر دي دل په تشریف راوړي فتاوا علمگیری قاضی خان شامی زمون دې ټول په قهاو لیکل دي دا سره د اسلام نه خارجي کی کافر ګرځي په دې کې عالم الغیب صرف اللہ ذات تے دالو اللہ صفت تے حاضر ناظر صرف اللہ تعالیٰ دے بل جو ګرځي کی حاضر ناظر نشته او تاسو خپل یار لږ سوچو کې خبرو تا دیو مجلس کې ناس وي په منبر باندې باندې بیان به شروع کړي چې وي د دې باوجود عقیده لري زموږ مجلس ته نبی علیہ السلام راغله دي مال ته سوال وکړو ما وی کاش چې تعالی الله عقل درکړي ما وی ها پیغمبر ستاسو مجلس کې ګستاخ بیا دبا بیر پیغمبر په موجودی کې ته بیان څنګه کې چغي ولې ستا مجلس ته پیغمبر راغله تا ورته زه په دویم سب کې پرېخه امامت د بار ته ولې مخکې شوی دا الله پیغمبر چې موجودو انبیاء ته جرأت نکړي چې مخکې شره معراج ولا امامت نبی علیہ السلام کوي شاته انبیاء ولاړلي شاته فرشتي ولاړلي مې دا تسنګ ګستاخ جوړ سوچ چې پیغمبر علیہ السلام موجود کې جمع ته مخکې کېږي او یاد وساتئ مونږ چې کله د عقیدې نظریه خبره شروع کو مونږ ارس الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولای مونږ هر څه څوک کوي هر څه الله کوي د چې تکلا د باباګانو قبرونو ته بوتلی تا ته ویره بابا له وګړه بابا به تا ته اولاد درکې بابا به تا ته شفا درکې تا ته قبر قرار شه قبرونو والا باندې نظر نیاز ومنه خپل حاجتونه وګړه اولاد به درته درکې ما وی کاش کې د قران خو ویلې وې کړه ما وی دغه اولیاء انبیاء زکریا علیہ السلام نبی دی قرآن نقل کے اولاد لکھی ہنالک دعا زکریا ربا زکریا علیہ السلام اللہ تا آواز لگا اللہ اولاد میں لکھی گی اولاد رکھا نبی ولی بخبل اللہ تا چگا لگئی تو ولی تا چگا لگئی او دا یاد وسطی نبی علیہ السلام فرمائی من زعما ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا چاچی گمان ولرو چاچی عقیدہ ولرل چاچی ذہن داو ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا اللہ بعضی اختیارات بندگانو تور کړي يرخ کول پلان کې ولی کوي پلان کې قبر ته چراشه اولاد ور کوي پلان کې زیاده چلاړ شي هغه په مال هغه انسان مالدار کوي پلان کې زیاده چلاړ شي ادا کار کوي دا نبی علیہ السلام پر فقط کفرا بما انزل الله علی انبیائه دې سړی کفر وکړ هغه سره چې انبیاء باندې نازل شي دې انکار وکړ هغه وحی نه چې انبیاء تر راغلي یاد ساته د ایمان عقیده نظریه د هر طرف نه والله حمله دي هر طرف عقیده سو خراب نه کی تک امیه تر خپل علماء رهنمایي حاصل کا تک امیه زمون علماء تبلیغی جماعت یو ډیره بهترین پلیټ فارم ته درکړی یو ډیره بهترین مدرسې درکړی دا لاړ خپل اعمال صحیح کا لاړ خپل عقیده استقامت کی لاړ امت کی محنت وکا دا هغه چا په आवाज کې مراد چې نن تا منه کوي تبلیغ دا هغه چا په اکاټ کو چې نن خپل مسجد نه تبلیغی جماعت منه کوي تبلیغی جماعت عالمی سطح باندې الحمدللہ لګیا ده عالمی سطح باندې ایمان هغه دعوت چلے الحمدللہ برل محترم عرض میرا کو د مخې درو ولې تا ته انبیاء والا دعوت نو رسیدلې علما نو راغلي کتاب نو راغلي ورته الله ته هر سره راغلي زر خپل گناه اقرار کوم الله جبريل ته جبريلا ته گواه شماره بنده وبخو دا اخری مومن دی لګ د دین غور وکي اندازه ولګوي ستادغه بچي تدغه قید خانه تروان ستادغه بچي دل ته ستاسو سفارش کوي ستاد لاس نه هغه کړي کولاوي ته جنت ته راولي دا ستاغه بچي ریو انسان وفات شو سو کې خوب کینی ورته وای الله در سره سم معاملې وکړه
دیور ته وای یره عذاب ډیر سخت مرحله وی د قبر ډیر سخت مرحله وی د قبر ول کلا زه چې وفات کړم زما یو معصوم بچی و هغه معصوم بچی و زما ول قبر مرحله سختی وی عذاب شروع هغه معصوم لوی شو مسجد جمعه تلاړو مدرسې تلاړو الته ورته مولوی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو زما د بچی په هغه معصوم جواب باندې الله نوم راغی کله چې هغه په جواب الله نوم راغی الله پرشتو ته وی اے ملائکه عذاب لری کوي ماته دغه بنده حیا راځي چې دې بنده هغه معصوم بچي په دغه معصوم جواب باندې زما نوم اخلي او د مخ د زمکه د لاندې دغه پلار ته عذاب ورکما ول هغه عذاب لری شو نن محترمو د دینی مدرسې د زمو استاد د نجات ضامن ځګونه دي د قرآن او سنت د حفاظت مرکزونه دي دغه علما طلبه چې د وخت ورکړل دي دیو سلیرش ګنټه 15 ټیم مونږونه کوي تا ته ستا بچو ته سبق قسم بالله ستاره اخرت فکر راغستري ستاده عقیدی نظریه فکر راغستري دا پدې غم کړي چې د دې خلکو عقیده څنګه بچي نظریه څنګه بچي ستادغه بچي ته مرګ ورخی مرګ ورته وریا دی ستادغه بچي ته مور بلار عزت ورخی دا ستاده عزت تاج ګرځي دا ستاده عزت او د نجات سبب ګرځي دا علما غواړي چې ستاده بچي واقعي ته او پیژنې د مور بلار احترام وکي ستاده بچي ستاره سبارش ذریعہ وګرځي ستاده بچي ستاره عزت ذریعہ وګرځي ستاده بچي د قیامت په سختو کې ستا په کار شي بل محترمو نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لک او علیک دا قرآن یستاره پر حجت دی استا خلاف حجت دی کله کتار دی قرآن چې ماو ته ملمر اغله دی ماو ته د مل مستوب کو درد مل مستوب حق ادا کو یقینا چې کلم سترګې پټې شوي بیا به دا قرآن زما ست مل مستوب کوي او یاد وساته دا هغه وفادار ملمه دی چې کله ماو ته د مل مستوب کو د قبر تیاری ته چې ورلو سترګې ظاهریم چې بند شوي حقیقت سترګې کلاو شوي د قبر په هغه تیارو وحشتونو یوازې والی کې ورې دی یوازې نه پرې دی د قبر د سوال جواب په وخت کې ورې یوازې نه پرې دی د قبر په تیاری کې به تاسو رڼا درکې د قبر په یوازې والی کې وستا ملګری د قبر په وحشتونو کې وستا لپاره هغه د ډاډوالي ذریعہ د جهنم د هغه سخت مرحلونو وستا لپاره د نجات ذریعہ او دا هغه وفادار ملمه تر هغه وخت پورې بتای आवाज نه پلی چې تر څو جنت ته نه داخل کړي خو ها ډیر زورور ملهم دی کته نن مستوب ونکو یقینا چې بیا به جهنم تراکاږي او د دې ملمه به سر نبی علیہ السلام ستګریوان ته بیا لاس دراچي د الله په دربار کې شکایت کوي درخواست وکړي مال یا الله ان هاذا القران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی الله زما دی قوم زما دی قران نه غب جوړ کړو زمانه دی قران سره ډیر بد سلوک کړو پیغمبر په خپل باندې بیا راځي خلاف په مقدمه دایر کوي د دمل مستوب محترم دانه د شری ته ډوړی ورکو دته کپڑے واوندو دته خخه تاخونه جوړکنه محترمو دا په بچو باندې زده کوي په خپل باندې زده کوي په دغه قران باندې عمل وکړي دغه قران محترمو در خپل ژوند دستور وګرځوي دغه مدارس دا کامیاب کې چنن پوره دنیا شروع ده چې دا ختمه کی ان شاء الله زموږ علماء دیوبند د بوټي لګولې دي ستا کوسه مدرسه کولاو دا ان شاء الله تعالی بچی رهنمایي وکيږي بچی چې سکول ته چې کوم پیسې لګي کم داغه باندې سبقونه وي دغه څه خیال د مدرسې کې وساته دغه مدرسو دغه قاری سیوانو سره دغه علماء سره تعاون وکړي دغه دینی مدرسې آباد وساتي ان شاء الله دا ورته مل مستوبي قیامت پورز به بیا د زموږ مل مستوب کې ټیک ده کنه ان شاء الله کوبه برګته ان شاء الله دغه قرآنی مجید من مستوب بکو کنه ان شاء الله وادر ما سره بچی بر علی ګورتا مال بلګو لا سوچت کې ما سره د چا आवाज الله رب العزت ته عمل کول توفیق ویډیو په باره کې د علماء فتوا دادا کوم سیس چې برای راست قتل ناجایز دي داغي ویډیو جوړول یا په ویډیو کې قتل ام ناجایز او حرام دي کم سیس چې برای راست قتل جایز دي د علماء بیانونه دي د قاریانو قراتونه دي دینی محفلونه دي هغه ویډیو جوړول یا هغه قتل چې برای راست جایز دي دغه بالکل جایز دي ها بعض علماء کې اختلاف کې دواړه طرف قابل قدر دي البته تصویران مستل دا حرام کار دي ناجایز دي دغه ځان ساتل پکاره